د موټ وهلو تاوانونه ځینې ځوانان په ځوانۍ کې په لاس سره په خپله ځان انزال ته رسوي چې دې ته موټ وهل ویل کیږي. د موټ وهلو یا د لاس په واسطه د ځان انځولو جسمي تاوانونه ډیر زیات دي چې یو شمېر یې په لاندې ډول دي. دا ویډیو د هغه چا لپاره ده کوم کسان چې ما څخه په شخصي کې پوښتنه کوي. اکثره ملګري ما ته میسیجونه کوي، له ما دا پوښتنه کوي چې څه تاوانونه لري، څه نقصان لري. نو زه مجبور شوم نو په دې اړه ما دا ویډیو تاسو ته د دوی لپاره برابره کړه، ځکه په اسلام کې شرم نشته، باید شرم ونه کړو، ځکه په همدې اساس دغه ستونزه زموږ په ټولنه کې عامه شوې ده. نو راځم چې د دې په اړه هغه نقصانات، هغه ستونزې، کوم مشکلات چې په بدن کې رامنځته کوي، هغه په اړه تاسو ته یو څه لنډ معلومات درکړم. که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور ده د سبسکرایب نشان وهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. د موټ وهلو تاوانونه: د ملا درد ورته پیدا کیږي، دماغ او عصبي رګونه کمزوري کیږي، د بدن کمزوري کوي چې له امله یې نامردي او کاهلي پیدا کیږي، وینه کمیږي. په ډیر موټ وهلو سره د زړه دوره هم پیدا کیږي او په زړه کې ډول ډول فکرونه او وسوسې پیدا کیږي. په معده کې له خوراک مخکې یا وروسته غوغ پیدا کوي او بوج ورباندې راولي. د سترګو نظر کمزوری کوي، بېغیرتي پیدا کوي، یعنی انسان بېغیرته ګرځوي، ځکه له دې څخه مردانه قوت کمیږي. د کار یا د عبادت کولو اراده کمزوري کوي، د زړه اندېښنې او غمونه زیاتوي، پر مخ ګرمکې او دانې پیدا کوي او توروي یې، بېنوره کوي یې، زړورتیا یې ختموي. په ډیرو کولو سره د منیو د وتلو خوند او لذت ختمیږي. د سر درد ورته پیدا کیږي، د اورېدلو قوت کمزوری کوي، د خولې بدبويي پیدا کوي، د زنا، لواطت او مساقط غوندې بدفعلي ته شوق پیدا کوي او مینه یې زیاتوي چې ټولې کبیره غټې ګناوې دي. تناسلي آله یا تناسلي اندام کوږوالي ته میل وي، د تناسلي اندام رګونه پړسوي، د حلالي نکاح او د دیني زده کړې څخه یې بېرغبتي پیدا کوي. په ډېر وهلو سره د انسان عمر لنډیږي، ځکه جوهري مواد چې کم شي نو انسان بوډا شي. په ډېر کولو سره د مخ نور او ځلا ختمیږي او د مخ ژیړوالی یا توروالی زیاتیږي. د ویښتانو ټینګوالی کمزوري کوي، په خاص کر د بڼو ګاڼو، وریځې او د ګیرې ویښتان خاتلو لامل کیږي. د زنګنو درد پیدا کوي. په ډېر کولو سره مني په وینه بدلوي. د عقل، ذهن او حافظې قوت کمزوری کوي. په ډېر کولو سره زاک ناروغۍ پیدا کیږي. انسان بې همته وي او له ژوند څخه بې زړه تور وي او ژوند تیرول به خوند نه ورکوي. لوږه زیاتوي، ځیګر کمزوری کوي. د سره د انزال او اختلال ناروغۍ پیدا کوي. په ډېر کولو سره انسان باوله یعنی لیونی ګرځي. په ډېر کولو سره د سیل ناروغۍ یعنی زړه تبه پیدا کیږي. په ډېر کولو سره انسان ته مرګ ناڅاپه راځي. یعنی موټ وهل یا د لاس په واسطه د انسان انزالولو جسمي تاوانونه ډېر زیات دي. بدن هر وخت سست محسوسوي، داسې خلک هر وخت یعنی پروت خوب خوښوي، هیڅ کار یې زړه نه غواړي. وزن یې ورځ په ورځ کمیږي، اخر د هډوکو یو شکل ورته جوړ شي. په ځوانۍ کې د سپین ګیرتوب حالت پرې راځي، هاضمه یې کمزوري شي، د نس بادونه او قبض ورته پیدا کیږي. د بول کولو وروسته یې بولې څاڅکي یعنی اودس یې نه وچیږي. د کار کولو سره یې زړه درازه زیاتیږي او ساه ژر ورځي. ځوان وي مګر د هیرې ناروغۍ ورته پیدا وي. د زده کوونکو په زده کړو کې لوی خنډ جوړ شي. درس په مشکل سره زده کوي، په اسانۍ سره یې درس نه زده کیږي او که یې زده شي ډېر ژر یې بیرته هیریږي. په مخصوص اندام کې یې کوږوالی پیدا شي، د ژر انزال بیماري ورته پیدا شي. دا ویډیو مې ستاسو لپاره جوړه کړه. که چیرې مو خوښه شوي ضروري لایک کړئ او کومنټ وکړئ. که کومه نورې پوښتنې لرئ او د نورو پښتنو ملګرو سره شیر کړئ په دې هیله چې خوښه شوي وي.